بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي په سورة النساء کې د قتل خطا په هکله راغلي دي چې لومړی باید قتل کوونکی غلام آزاد کړي. هغه خو په اوس عصر کې نسته. وایي دوهم فدیه ورکول دي، او دریم پرله پسې 2 میاشتې روژه نیول دي. نو اوس وخت کې آیات شریف ته په کتو تر روژې فدیې ته اعتبار ورکولی سو که یا؟ بعضې کسان وایي چې قدرت د روژو چې څوک ولري باید روژې ونیسي. نو بیا به په آیات شریف کې هم روژه مخته وای ما 10 روژې ونیولې، ناروغ سوم، بیرته مې وخوړل، اوس زه څنګه وکړم؟ بعضې علما وایي تر فدیې، بعضې علما ولې تر فدیې روژه مخته کړې ده. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په آیات شریف کې خبره داسې نه ده لکه ته چې وایه، بلکې د قتل خطا په اړه باندې فدیه نسته. د قتل خطا په اړه باندې صرف او صرف یا مریی مومن مریی آزادول دي یا 2 میاشتې پرله پسې روژه نیول دي. البنایه شرح هدایه، توري د هدایې دي خو حواله د البنایه ده چې شرح د هدایې ده. داسې توري لیکي: وکفارته عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. د سورة النساء د 2 آیت دی. وای د دې قتل خطا کفارات د مریی آزادوالی دی. کچیر د مومن مریی موجود نو یا طاقت نه درلودی، نو بیا داسې توري دي: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. بیا 2 میاشتې متصل روژه ده. هدایه وایي دا خبره ثابته ده بهذا النص، په همدا آیات سره چې دا اوس مې درته ووایه. یا د مؤمن مریی آزادول او یا 2 میاشتې متصل روژه نیول دي. بیا توري ورپسې زیاتوي: ولا يجزئ فيه الإطعام لأنه لم يرد به النص والمقادر تعرف بالتوقيف. وای د اطعام په اړه باندې نص ندی راغلی، او اطعام ورکول یا فدیه ورکول په قتل خطا کې دا کفایت نه کوي، دا جائز نه دی. ځکه دا ټولې کفارې چې دي دا په نص سره ثابتې سوي، او یا علم توقیف، دا علم راوصلو ته ویل کېږي چې علم پر یو څوک پر نص باندې، پر د شارع پر یو هدایت باندې راولي، په هماغه سره ثابتېږي. لہذا یا د مریی آزادول که هغه نوي 2 میاشتې متصل روژه نیول دي. دا چې ته ناروغه سویه بیرته به حساب د سره راګرځوې. دا مسله نو رد موتار په جلد 4 صفحه 144 شپېته کې هم را نقل کړې ده، او همدا ډول بحر رائق په جلد 8 صفحه 304 اویا کې را نقل کړې ده، او همدا ډول بدائع و صنائع په جلد 9 صفحه 366 کې را نقل کړې ده. نور کتابونه هم دا مسله را نقل کړې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.